غدي ولې ستړی دا دروغ ته له خېزوي یا دروغ ته ولې نه خېزې نه ته په ناسته نه ښه مجلس اوس داسې دی چې تاسو خو زه ډېر ستړی کړی یم او داروخان خو وروره کاروباري سړی دی په برشور کې باغ اخیستی دی پر خبر هم نه دی او موږ ته ځای نه دی راشو ټلیفون چې راکړ ډېر بې وفا سړی دی بس به موږ پسې ولاړ شو دا ستی لپاره زه روان یم دا نادر مو چیر دی داروخان چیر دی داروخان خو لا کراچی له نه دکله یا دلی خو درا وای دلی کار لراغلی د باغ له ولې خپل باغ چې دی د بل دکی هغه خلاص خرید کړ یا زمانه اخلاص مننه کوم دا دلی ته چیر بي دا خبرګ خواته وګوره د خبرګ او حالت به دی خرید موږ دا غز نه ټیکه دلی ځان یا دلی مال خو نه راغلی کوي بس صحیح دا نو د برشور بازار دی هغه مازدا باندې کښلی دی وای دوستو کی تلاش موږ بیا وروره په داروخان پسې راوتلي یو د سیندیان کوم د داروخان په تلاش ودرې د دې تصویر ښکاره کړ بات سنو بھائی داروخان کو جانتے ہو داروخان کم داروخان دا تصویر وګوره دی بابي هغه نوم دی هغه ټیکدار دی دې ته ښکاره کړ کیږي ټیکدار نه دی دا پښتون نه دی دا پښتون دی و دې نه چلیږي تی چی روان یاست یاره موږ دا خبرګ لته چی روان چیش کوي خبرګ کی دا خلک ما بیا باغ مندو ویاله یاره مندو ویاله زله مخت موږ درته نزدیک مننه کور ودان داروخان سیده سیندیانو شناخته دی سیندیانو سره د گاڑی والا شیر نه وتوای و بس حالا د شروع ول دوستو کی تلاش مول یا داروخان سره وته داروخان په تلاش داروخان په تلاش کې داروخان د چیر دی برشور دا داروخان سیده سیندیانو یار دی مندو ویاله لاره کومه ده بازار سره وته هو دا ته کومه ده څنګه یاست دا داروخان نیمیږي ماستر چی ماستر باغ ماستر یو بل پتراټ مندو ویاله کې راشولې دي ماستر دا غادي من کالم دا با جار د ته ښکارا کده د تصویر ښکارا داروخان پیژندې داروخان تاسو دا غادي یار ابو چمجن والا یا دلی کار کی یار کار کوي و مننه کور ودان ماستر راوځي ما ماستر نه راوځي خالی کې پښینګ نه تراټ کی لمړانه کې تراټ کی اسرائیل دا باغ دی دا غدا باغ هغه دا اول د عدلا باغ ماستر ادلا نسیم نیم تاثیر خو نه دی یاد نه هغه به و افضل ده و هغه مندو اله چیر نو هغه دا بس د مخته ورسه د دې سر د دغه راځي یو کور راځي و تر دې سر مخته و د روډ شو سوي مننه کور ودان ته بل سم تصویر پیدا که یار السلام علیکم اس بندے دا غزوان لیدلی داروخان میږي بابوی آغا دا وګور بابوی آغا داروخان میږي و مدرسه گاڑی والا مندو ویاله مخته ده ها دا دې ګوره دا خپل ته نه دی معلوم ځای دی خیر بابوی هغه خطرناک سره دا ډاکسن کې خو به نه ګوره چیږي دی السلام علیکم سړی ماشي سیندی
इस बंदे को देखा दारूखान नाम है इसका नहीं भाई मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है अच्छा ये कौन सा कुलो है सेबोना दादी काठी जो दारूखान बम दली और तगर्स ये कौन सा सेब है तोर कुलो दा तोर कुलो दी दाना दा बस दई वाई दारूखान मुझ न दिले दले बस मख्त जुक में कोई दा के तो तस्वीर उसका रखा भी दिखाएगा दारूखान नाम नहीं पता मास्टर बे अगो रची दि कम सबर درخه شوالي غدوين انا غبا قيا یا ته دیو د چا وسته درته راس خیر درته د یو وتاک دی لرالو د لیو پښتنه وک کوم کډی دې ته تصویر ورشکارک ماستر عظیم خبر ہے اس کا मास्टर अजीम عظیم نہیں दारूखान को जानते हो बाबू आगा तो तस्वीर ये सनावला का है सनावला बशीर शबीर अच्छा ये अभी एक तस्वीर दिखाएगा इस बंदे को तुमने देखा इसको नहीं देखा मास्टर आजिम इधर नगरी है पश्तो उनसे पूछो अच्छा तो दर्जा अर्थ पछताने दिया वो सब अस्सलाम वालेकुम सड़ी मशाजे संगे शे सही चे तदा तस्वीर उसकारक अजीमर से सड़े उड़क के दार आव शोय मास्टर आजिम बागची मास्टर अजीम बागशीर دا سړی دی و दारूखान نیمیر दारूखान نیمیر و बाबू आगा इसको बोला सने में दारूखान बाबू आगा ته دلی کار لراغلی دی تا نه دی لیدلی دا دا سرخونه لګیدل و د مسخریم کی لیونه دا سرخونه لګیدل و ها کړای या دغه بسر دغه دی د کوم ځای د پښم ډب د دی د ډب دی ولک یاره اوس مشتره خو بیا کم چې خلک بیا د کوچ ولا شا بس بیا صحیح دی من آیتم نه دی ورماله وس ګوره چیر دی दारूखान و وړونه دی ماش دغه راځي ته خلک راځي دغه د باغ مالک راځي هغه به دروشي انور ته ورشکارک انور ته ورشکارک راځه राजा धोरे और ګټل ته درځه و هغه خپل باغ ګرځه یاران دی لنګیږي सेबोना संगा कर सही दे माशाल्लाह इसको तोड़ो एक सेब जी एक सेब तोड़ो हाँ नाराज तो नहीं आएगा ये सेब मेरा आवाज उसका रहा को दादा कैसे नहीं क्या समझा तो सही ना बताओ क्या है हम हमको नहीं जानते भाई हमें पता ही नहीं है क्या करेंगे बेस लीडर के साथ देखा दाद बस सेब मेरा वक्शलो इधर सिंधियान दादी और तलम्बीज ये दो हमने तोड़ लिया नाराज तो नहीं आएगा वहाँ न बदी दानोज मार रोजा दा दिया रोजा फटाकर नहीं देखा है तुमने इस बंदे को राजा नहीं दिल इधर काम छुट्टी हो गया अच्छा नमाज क्या आवाज को ये हमारा बंदा है गुम हुआ है ये बोल रहा है चोरी क्या तुम बोल रहे हो नहीं गुम हुआ है नहीं भाई हमने नहीं देखा अच्छा शुक्रिया शुक्रिया राजा दीना दिल भाई नहीं दिल इधर ओय 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 काम सन में दाबी दे दागा मुझ दारूखान से वो गुजर नाम सैयद है गोठों में खराब कर राजा राजा बस जाए पाकिस्तान चौक बस ये बा मेरा वश को का तस्वीर सम दई वाई ما دا ځوان لیدلې دی وس ګوره چیرې لیدلې دی تی سب دماغ هم راوله سم ورته وای یار اوس الدلې مې دی را سیر شيري مې دلې په زرا او انسانان د ورځې ان شاء الله الله ته بیا واګه دا یار ان شاء الله تیال وکړه هغه باغ ولې کولای بچا
ماشټر اعظم غو شروع دی یاره ورونه و بس دالت ماشټر اعظم فضل شاید بس یه به موش کوي راو بخش وانا نور سره یو سم مننه کور ودان زړه درته وایو خوشاله اوس منن دغه ځوان کور ودان اوس در راوشوي وای دا یو اتاق دی الله ته شاید د کار ورسره کینو تاسو دعا کوئ چې پیدا خدایم ز ستاسو لپاره ول راوتل یم کنه دارو خان ډیر بیا وفا سړی دی دا سړی تاسو ټیم انډوالي ورسره کړی یار از ماجر نو هغه زاین بال سره انا بیا وفا دی کنه د طبيعت مر سره وسنه دی نو بینه نخ پلیږي سی ځم په خرنه څخه خپلوا هغه سوال د ترمن بشر دی چغال دیک ما ته وایي ستا طبیعت د چا دی زه ورته خو افغان یم او اوس دا دی د خیره درته بل باغ لرالو کېدی چې د لیې خو درته زما سترګې په د سرو سیبو باندې ونښلېدلې دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله دا تاسو ورته وګورئ څومره ښایسته دي خوندور اوس ګوره چې داروخان چیر دی زما لنګوټایم سره ګډوډ سوی خو به نه یا به داروخان چورځي ګډه وډه به خلاصوه داروخان ته وایم چې دا دی خاص د کندهار څخه دا دی اوس راغلی څه به ورته وایم چې حضرت مبارکي ورکړه واده یې د تا څنګه سات نه دی کړی نن درېیمه د مې ډوډۍ مبارکي باندې ناست دی نشي پټ شي دا خو ډېر بې وفا سړی دی منو که زړه مې واورېد دی خو سیبونه خوله پراته دلمازه کې نو د تاسو مستي شافه ګور دا دی موږ د خیره راورسېدلو دا ورته یو سړی دی لمونځ کوي شناخته سړی دی ټک موټر سیبونه زیوړه یو موټر سیبونه زیوړه ګوره چې دی نشي داروخان اول بیا ته ووینه که زه وم سلام واچی السلام علیکم اجي غدي ولې ستړی ها دا غدي داروخه ولې ظالم ډېر بیا وپاس اوس کوم ته سره شوړه ګټه تړلې ده جوړ بخیر ستړی وایسه ډېر بیا وپاس سړی دا دی داروخان یې ګیر کړي یار په ظلم دنیا دی سوه هغه اوس یو موټر ډک سیبونه زیوړه و اشه اوس دا کته موږ ورته پټ لیدلې او پټېدلې مړه دی پوښتنې مې کړې دا دی وروره ته داروخان بیا وفا دغه دی دومره بیا وفا دی زه ولاړم کندهار له په کندهار کې هرې وستا پوښتنه کول و ته بیا زما بې اجازې ولاړ شه الله تعالی وزل فرض منځ وکړم واره دی ودرې غاړه خبره حضرت لمونځ وک دغه لنګوټه حاجي سمیع الله راکړې ده ول داروخان ته ورته دا ته په خپل لاس راجوړه که نن خو د پښتنو ورځ هم ده و ښه راوتړه وزل منځ وکړم واره ډېر بې وفا سړی دا دی داروخان مې پیدا کړي دومره بې وفا سړی دا یاران څنګه زمان لنډکی دې کله راوستي کوم لنډکی دا دی داروخان په دی سیبو کې ورته ناست دی سیبونه خوري دا دی تو ګورې هی داروخان شابه سلام مبارک شو ته وکړه او خیر مبارک نو ای کالی وای شان چیز فرماوست هغه د کندهار والا درکړي چیز کندهار دا زما یار شبکت سره کړو کراچي کې هغه دی او دا زده یاران لرم اوس ته ما سره وفاداري کې وای ما به متدای نازولای خو هلته درلم کول نه مالي لیول برابر کنه بل صدقه سم لیول ته څنګه تا کله اس ګټیو اوس مش پایم دلې ده یا خدای مې راو کار په بیمانی کړی دا ډېر غټه سي داران کوي ایمانداري نه کوي بیمانه دی په ناس کار کوي دی دا دروغ ته لخیزوي کار نه کوم اسمان مینه سره وړي یا دروغ ته ول نه خیز نه ته بناست کدا دای کدا دنیا ګوري دا دای کدا ما نه ته دومره بیا وفا موږ دغه څه یادول نه یار ډیر بیا وفا سړی دی و دای موږ دا دی وروره ستی داروخان می دا دی در پیدا کی ډیر نارین ولې داروخان دا دی داروخان وز درته گیر کی وز ته راته دا فضل گیر کو فضل چیرې دی ها او ته د علم زو کې دا په چوکیداری پر کار دی نشو ګرځیږي د خدا خیده
عجز سړی مشه السلام علیکم سلام واچی نو موږ یو پخوانی یارو له ډېر ټیم را سورک سوی و ګر سره چې د مسلمانۍ یو شرط ایستاد مګر د شکل سره د څوک سلام نه واچوي د بل مذهب خو نه دي سره خلاص چې بس خالي دار واشه ګډ شات په په زلو ورې د دړه بلا ګر دغه رقم دغه د ډاب والا زنه هم د ډاب ده ته د کم ځای زه د په زل یار یم د کم په سپي په زل موږ په ځای څه ځای په زل ته د په زل ورې ته د بل دی وایي ما چې سړی د دړه بلا ګر دغه رقم بل راځم څلور عالم دغه رقم چې منې کول ای هي ما خو دې زونه ده چې چوي تی را څه پټ کړه کوم سمو کې زما په دنیا کې دغه سړی سره ګډ و دا غلط دا غلط دی بدنیتی مخ تی دواړه بدنیتی یاست زما مشه نو زه خوشاته ولم زما کسر خو نه ول تام لغه ځان راکې ته وای سړی سلام وایي ما وای سلام وایته معذرت کې د خدا اول ورده نه د خلیل یوز ما که سلام نه واچوي نه څنګه د ستې دارو خان سره سات تیر دی در خان سره زمر سره در خان خپل مزری کې زختل مزری کوم